أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ابتداء او شروع ده. سورة مائدة دا مدنی سورت ده، یعنی مدینه منوره کی دی نبی علیہ السلام له هجرتنا رسته نازل شوه، او دا د دې سورت ټول 120 آیاتونه دي په نزد قراء کوفیین، 122 دي په نزد قراء شامیین او حجازیین، او دا په اعتبار د ترتیب د مصحف د قرآن کریم دا 5م سورت ده، او په اعتبار د نزول دا 91م سورت ده، 91م سورت، او لسورة الممتحنه نورسته نازل شو. سورة الممتحنه اغا 90م ده او دا 91م ده. د دې سورت ټول کلمات 2804 کلمه داره، او حروف یې ټول حروف یې 11933 11933. او دا سورت ډیر نومان لري. سورة المائده، مائده دا دستارخان توای. دې سورت ته سورت مائده ځکه وایي په دې کې د مائدې قصه راځي د دستارخان. د عیسی علیه السلام حواریین دغه خاص ملګري له عیسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې ته خپل رب ته ووایې ای عیسی چې تا رب له آسمان نه موږ ته یو دستارخان را نازل کړي چې موږ له هغې نه خوراک وکړو او د موږ زړونه په هغې باندې مطمئن سي او د موږ یقین راسي چې تا موږ ته رښتیا ویلي دي. نو له دې وجې دې ته سورت مائده وایي. د دې سورت بل نوم سورة العقود ده. عقود دا دلته په دې اول آیت کې دا لفظ راځي اوفو بالعقود. عقود دا عقد توایي. عقد هغه وعدې توایي، هغه خبرې توایي چې ته په ځان یا په بل چا لازم کې وروسته به بیا تفصیل وکړو. دې سورت ته سورة العقود وایي ځکه چې په دې کې د وفا بالعقود د دې امر شوی اوفو بالعقود. دې سورت دریم نوم المنقذه. منقذه نجات ورکون کی، انقذ ينقذ انقاذ، نجات ورکول، خلاصول، خلاص کردن. دې سورت ته منقذه وایي. دا نوم په حدیث شریف کې ذکر ده. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سورة المائده تدعا فی ملکوت السماوات المنقذه. وای دا سورة المائده سره ده دیتا په آسمانونو کې سورة المنقذه وای، ملائکه دیتا سورة المنقذه وای، دیتا سورة الاحبار وای. سورة الاحبار، احبار جمع دی حبر ده. حبر دا لوی عالم توای. په دې صورت کې د احبار ذکر راځي، د يهودو د نصاراو د لوی علماو ذکر راځي. لدې وجنه دې صورت ته سورة الاحبار وای. دا د دې صورت مختلف نومان شول: سورة المائده، سورة العقود، سورة المنقذه، سورة الاحبار. دا د دې صورت نمونه شول. مقاصد د دې صورت: په دې صورت کې ډیر زیات احکامات بیانېږي. لاول نه د احکامو په بیان کې شروع کیږي چې په وعدو باندې وفا کوي،
حرام چیزونه ځان ته حلال مه بولي. څوک چې حج بیت الله ته روان یې عمرې حج ته په هغو تجاوز مه کوئ. چا چې حج بیت الله ته هدیه روانې کړي وي، څاروي روان کړي وي، په هغو باندې تجاوز مه کوئ. د اوداسه د غسل دا احکامات بیانېږي. د ذبائحو چې کوم حیوان غوښه حلاله ده، د کوم مرداره ده، اکثر په دې کې احکامات بیانېږي. د قصاص حکم بیانېږي، د قتل حکم بیانېږي. قصاص څوک د چا غوږ پرې کې، پوزه پرې کې، لاس ګوته، دا څه قصاصونه چې دي دا ټول دلته په تفصیل سره بیانېږي. دې صورت کې اکثر احکامات بیانېږي. دا د دې صورت موضوع ده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو کوم چې ایمان راوړی، یعنی اے مومنانو، اوفو بالعقود. اوفو دا امر ده، په معنا دی وفا وکړئ، تر سره ورسوئ. بالعقود په دې خپلو عقدونو باندې. عقود وپېژنئ. عقود دا جمع دی عقد ده. عقد دا په اصل کې ګنډه کولو ته وایي، تړلو ته وایي، بستن رمیږه. مثال یو پړی له دې خوا راواخلم، یو پړی له دې خوا راواخلم، یا گریسمان از این طرف بگیرم یا گریسمان از این طرف، اردوی شئیج ما بین خود بسته کنم، دواړه دلته سره وتړم، نو زه به وایم عقدت الحبل. رسی رشمه پړی دا مې وتړل، گریسمان را بسته کردم. عقده یعقدو عقدا دا اصلا تړلو ته وایي. عقود جمع دی عقد، دا تړلو ته وایي په اصل لغت کې. عقد دلته له عقد نه څه مراد ده؟ دلته له عقد نه هغه څه مراد ده چې هغه ته په ځان یا په غیر باندې لازم کې. ما التزمه المرء على نفسه او الزمه غیره. هغه شی چې څوک په ځان لازم کې یا هغه شی چې ته په بل لازم کې، دې ته عقد وایي. تاسې وفا وکړئ. مثال کې ګوره، لکه دا طالب مثال ما ته ووایي چې ما 1,00,000 روپۍ په کار دي، څه کتابونه پې اخلم، څه کپړې جامې دا پې اخلم. زه ورته وایم بلکل سبا به زه تا ته دا روپۍ راوړم. اوس دا یو خبر ده ما په ځان باندې لازمه کړه، هسې په ما نه وه لازمه. ابتداءً به ما لازم نه بود، خو چې ده ما ته درخواست وکړو، ما ورته وویل چې زه تا ته سبا روپۍ راوړم. دا اوس یو عقد سو، دا یو خبر سو ما په ځان لازمه کړه. نو سبا چې دی ما ته راسي، زه باید ده ته دا روپۍ راوړم. که مې شرعي عذر نه و، مثال ناروغ نه سوم، بیمار نه سوم، بل نه و بل نه و، زه باید ده ته دا روپۍ راوړم، ځکه دا خو ما له ده سره ومنل. دا ما له بنده سره یو شی په ځان لازم. کله له الله سره سړی په ځان یو شی لازم کی. لکه اوس په تا باندې دا نه ده لازم چې زه به یو ګډ ذبحه کوم. که ذبحه کوې که نه ذبحه کوې، په تا لازم نه ده. خو که تا کور کې بیماران یې، ناروغان یې، او تو په ځان ومنې نظر کې که مې دا ناروغ جوړ سو، زه به د الله لپاره یو ګډ ذبحه کوم. ناروغ الله تعالی درته روغ کو، بیمار جوړ سو، اوس په تا باندې یو ګډ حلالول څنګه سو؟ دا لازم سو. دا اوس یو عقد سو. تا یو خبر په ځان لازم کړه د الله لپاره، نو عقد اصلا په ځان یا په بل یو شی لازمول، یا د بل لپاره یا د الله لپاره، دې ته عقد وایي. نو دا عقد کله د بندگانو منځ کې، د بندگانو منځ کې یو تړون وسی، یو عهد وسی، یو پیمان وسی، یو وعده وسی. کله د بنده او د الله منځ کې یو عقد، یو پیمان، یو تړون وسی، نظر وسی، په دې باندې بیا وفا واجب ده. الله دغه امر کوي، اوفو بالعقود. تاسې وفا کوئ په خپلو عقدونو باندې، په خپلو وعدو باندې، په خپلو نظرونو باندې. هغه څیزونه چې خپل منځ کې سره واجب کوي، ویې منئ په ځان، یا د ځان او د خپل رب په منځ کې لازم کوي، ویې منئ، نظر یې کوي، په هغې باندې بیا وفا وکړئ، په هغې باندې ځان مه اچوئ. وفا وکړئ بالعقود، په ټولو عقدونو باندې، په ټولو وعدو باندې، په ټولو نظرونو باندې. که دغه عقدونه د تاسې او د نورو بندګانو مابین کې وي، که دا تاسې د الله تعالی مابین کې وي. احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. احلت حلال شوی ده تاسو ته، احلت حلال شوی ده لکم تاسو ته،
بهیمة الانعام دیجی تتاسی لیک سوچو که بهیمه دا لا ابهام نده ابهام دا خفات وایسی یو شی پټي لکه مثال یو خبره معنا چاته نه معلومیږي وای دا ډیره مبهمه خبر ده ابهم یبهم ابهام پوشیده شدن بهیمه هغه حیوان ته وایي چې د هغو په خبرو کې وضاحت نه وي لکه غوا وزه ګډ غرڅه دا حیوانات ټول بهیمه دي ولی په خبره سړی نه پوهېږي چې دا اوس څه وایي که وږي یم هغه یوه چیغه کوي که تږي یم هغه چیغه کوي که بچی ورسره نه یم هغه چیغه کوي که بیمار ناروغ یم هغه یوه چیغه وږي انسان ته بهیمه نه وایي ځکه د انسان په خبرو کې وضاحت وي که وږی یې روټۍ راوړئ که تږی یې اوبه راوړئ که سر خوږېږي وایي سر مې خوږېږي سړی په خبر پوهېږي بهیمه هغه حیوان ته وایي چې هغه خبرې نشي کولی انعام جمع د نعم ده نعم هغه حیوان ته وایي چې هغه د انسانانو لپاره نعمت وي د انسانانو لپاره اسی خو حلال حیوانات ډیر دي اوس غرڅه هم حلال ده خو غرڅه داسې حلال حیوان ده چې موږ تاسو کېدای شي ډېرو نه یې خوړلی او وزه هم حلال ده خو وزه به داسې سړی نه وي چې د وزې غوښه د چیلي غوښې خوړلې نه وي نو انعام هغه څاروي ته وایي چې هغه حلال وي او د انسانانو لپاره نعمت ګرځېدلی لکه غواګان ګډې وزې او اوښان دغو حیواناتو ته نعم وایي جمع انعام دلته معنا داسې کېږي حلال شوي تاسې ته احلت لکم حلال شوي دي تاسو ته بهیمتو دغه ګونګیان الانعام د دغو څارویو کوم چې تاسې ته حلال دي حلال شوي دي تاسو ته بهیمتو دغه ګونګیان همې ګونګه چې دا خبرې نشي کولی الانعام د دغو څارویو د کومه غوښه چې تاسې ته حلال ده ښه په دې کې یوه نکته ویلې ده یو اعتراض غوندې کړی چې ولې داسې نه ویل دا بهیمه به لرې کړی وای احلت لکم الانعامو حلال دي تاسې ته دغه انعام اوښان ګډان وزې غواګانې انعام به دې څلورو ته شامل وای بهیمتون ولې ورزیات وای د بهیمتون کې یو نکتې ته اشاره ده دا اضافت وای اضافت بیانی ده حلال سوي تاسې ته بهیمه هغه ګونګ حیوانات چې هغه انعام دي دا څلور قسمه دي وای په دې کې دې ته اشاره وکړه په دې بهیمه کې که یو ګونګ حیوان وو په غره کې وو خو د دغو انعامو په شان وو دا هم حلال ده مثال په غره کې د چیلی ولیدل د غره چیلی هم حلال ده په غره کې د سنډا ولیدل د غره سنډا هم حلال ده په غره کې د غویی ولیدل د غره غویی ګوي کوهي دشتي جنګلي هغه غویی هم حلال ده نو دغه بهیمه ټکی ځکه ورزیات کو او کې ویلي وایي چې احلت لکم الانعام تاسې ته دا څلور حیوانات حلال دي اوښان غواګان ګډان وزې بیا به غرڅه د غره غویی د غره نور حیوانات حلال حیوانات دې ته به نه شاملېدو نو اوس یې بهیمه وویل هغه ګونګ حیوانات تاسې ته حلال دي چې هغه د انعامو له ذات نه دي د انعامو په شان دي نو هغه که دلته کور کلي کول که په غره کې ول د دواړو بیان وسو الا مگر تاسې ته حلال نه دي ما هغه حیوانات یتلا علیکم چې د هغې تلاوت به وشي علیکم پر تاسو باندې د هغې وروسته تلاوت را روان ده ځینې حیوانات دا موږ ته بیا حلال نه دي چې هغه په خپله مړ شي یا بل حیوان ووږي یا له غره نه راولویږي په تفصیل را روان ده غیر محل الصید وانتم حرم غیر دا منصوب ده حال ده لچانه حال ده احلت لکم دویمه توجیه غیر دا حال ده لاوفو بالعقود وفاو کی په وعدو باندې په داسې حال کې غیر محلی دا جمع دی محلن ده محلن صيغه د اسم فاعل ده احل يحل احلال یو شی حلال بلل یو شی ځانته حلال بلل صید په معنا د ښکار کول شکار کردن واو به حالیه سي په داسې حال کې چې تاسې حرم محرمین یاست حرم
دا جمع دی محرمون دا محرم اوغو چاہتوئی سیغو دی حج او دی عمره احرام اچولی یا محرم اوغو چاہتوئی سی دی پا حرم مکی کے داخل وی دی مکی مکرمه حرم تا داخل سوئی پا مسئلہ زان پوئی کر سوک سی دی حج او دی عمره احرام واچوی دی حج نیت دی وکو او احرام دی واچول یو صادر دی برا وطلل یو دی لان دی وطلل او دی ویل انی اريد الحج فیسره لی نور تو محرم سوی نور کدی تا مخی تا غرصر آغای دیگه اخکار بنکوی کدی تا مخی تا کفتر راغلا کدی تا مخی تا بل اخکار راغای دیگه اخکار بنکوی اخکار پتا بانی حرام دا یا یو چا دی عمره احرام تللیو عمره تروانو احرامی و تلل مخی تا کفتر راغلا دیگه اخکار بنکوی اخکار کول پدو بانی حرام دا یا یو سړی احرام نو تړلی حرم دی مکی ته داخل شو مثال دی خبری وسته دی تجارت لپاره لاړې مکی مکرمه ته الته دی ویزه واخسته الته دی استوګ نه غوړه کړه الته وسیږي کلونه خپل خواري مزدوری کړي بیا خو ته دی حج دی عمره احرام خو نه اچوي خو یو حج او عمره به یو وخت به دی کړي نور الته وسیږي دغه دی مکی دی حرم په مابین کې کتا کفتره ولیده مرغۍ دی ولیده غرڅ دی ولیدل زرک دی ولیده سوی دی ولیدل خرگوش ردی دی کفتر ایره شکار نمی کنی ولی ځکه ته په داخل الحرم کې نو په څو صورتو کې ښکار کول حرام ده په درې صورتو کې ستا دی حج احرام اچولی یا دی عمره احرام دی اچولی یا دی یو احرام هم نه یا چولی خو په حرم دی مکی کې داخل وی دلته به ته ښکار نه کوي د هیڅ شي ښکار به نه کوي الله تعالی وایي په داسې حال کې غیر محلی تاسې به ځان ته حلال نه بولي شما برای خود حلال نه میدانید تاسې به ځان ته حلال نه بولي الصید ښکار کول وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسې په احرام کې وي په احرام دی حج کې په احرام دی عمره کې یا وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسې داخل الحرم وي په حرم مکی کې ان الله يحكم ما يريد یقینا الله تعالی يحكم فیصله کوي ما هغه فیصله يريد کوم چې الله تعالی غواړي تاسې وګورئ دا ټول دا یو آیت تقریبا 2 لاینه ده 2 خطی ده خو په دې کې دومره احکام بیان کړل سړی ورته حیران سي اے مومنانو دا اوفو بالعقود وفا وکړئ په عقودو په عقدونو په وعدو باندې هغسې په ځانم لازمي کړي یا په بل لازم دي یا خپل رب ته په ځان لازمي کړي او حلال شوي تاسو ته بهیمة الانعام هغه ګونګ څاروي الانعام د دغو حیواناتو کوم چې دا تاسو ته سره په کورونو کې دي اهلي حیواناتو د دغو هغه ګونګ حیوانات تاسو ته حلال دي الا ما یطلع مگر هغه چې به تلاوت چې په تاسو باندې وروسته په داسې حال کې چې تاسو به ځان ته حلال نه بولئ الصید ښکار په داسې حال کې چې تاسو محرمین وئ یا هم د حج احرام اچولی یا د عمره احرام وي یا په داخل الحرم کې وئ ان الله يحكم ما يريد الله فیصله کوي چې الله تعالی غواړي د هارون رشید وخت یو فیلسوف هارون رشید له یونان نه راوستی ولو الکندي په نامه الکندي په نامه باندې هغه عیسائی او ایمان نه راوړی بیا چا ورته وویل وای ته خو ډېر پوه سړی ډېر لوی فیلسوف یې تو کوشش وکړه که دا د قرآن په شان باندې دی یو بل کتاب جوړ کړو الکندي په نامه وای دی تللی و تقریبا داسې یوه جمعه ورک و چېرته خلوت کې ننوتلی و چې زه اوس داسې یو کتاب جوړ کړم یوه جمعه وروسته چې راغی خپلو کسانو شاګردانو ته ویل یاره د قرآن مقابله امکان نه لري وای زه چې کله لاړم وای ما دا قرآن کریم راواخیست داسې مې خلاص چې زه دې په مثل یو شی جوړ کړم وای هغه دغه آیت راغی یا ایها الذین آمنوا وای ما چې دې ته وکتل چې په دې یو آیت کې الله تعالی څومره خبرې راغونډې کړي دي دا که سړی همداسې په خپل قلم باندې لیکي له خپل ځان نه دا ډېرې صفحې په دې باندې ډکېږي
خو الله تعالی په 2 لاینې کې دا راغونډې کړي دي. وایي ما دا یوه هفته په دې کې کوشش وکړو، خو وایي دا نه کېږي. د قرآن اصلا مقابله دا ممکن نه ده. دا یقیني ده. اوس دغه موږ ډېر داسې په منډه منډه کې وویل، د دې خپل حق هم ادا نه کړو. په دې کې لوی تفصیلات شوي، لوی وضاحت پکې راغلی، او دا د قرآن اعجاز داسې په لنډو الفاظو کې ډېر مطلب پروت وي. همدومره بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله دا د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور ته قبول و منظور کړه. که څه زیادت و نقصان شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړه. یا الله د قرآن له علومو نه مالامال کړه. قرآن باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړه. دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړه. حاضر مجلس باندې خپل فضل و رحم وکړه. یا الله مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي، اسلامی ملکونو کې امن و امان اسلامی نظام راولي. کافران د دین دشمنان یا الله تباہ برباد کړي. د شهیدانو مراتب اوچت کړي. بندیان د اهل اسلام یا الله په خیر او عافیت سره کورونو ته راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.